اوس زموږ سره نننی کلاس چې دی که نه هغه زموږ سره په ارینج کې شیپینګ ټول دی. اوس په ارینج کې شیپینګ ټول چې دی که نه دا په کله استعمالیږي نو دا یاد ساته چې دا مونږ چې کله یو دغه جوړ کړو که نه سرکل، دا سرکل د جوړېدو نه پس یاد ساته چې دا کله دوه کېږي، یعنی کاپي ترې واخلې نو چې دا کله دوه کېږي یو که ته وهې په دې ځای کې لاړ شي بیا واپس ارینج ته او شیپینګ ته، نو بیا به په دې کې صرف ویلډ کار کوي. خو ویلډ څه ته ویلی کېږي؟ ویلډ ویلی کېږي یو کولو ته. و دا دواړه ته سلیډ پروت دي نو دا سامان دلته هم کولاویږي، د هغه ارینج نه چې دا کم سامان دی دلته هم کولاویږي. صحیح ده؟ دا ووایه چې شیپینګ نو دې طرف ته د دې څه کولاو شو؟ د دې طرف ته د یو قسم لپه کولاو شو دې دپاره چې یاره مثال په طور باندې که ته هغه ځای نه کې دې ځای نه هم کولی شي. صحیح شو؟ دې سره زمونږ کار نشته. ته ویلډ وهې دا ویلډ شو، دواړه یو بل سره څه شو؟ ویلډ شو. خو د دې ویلډ بل کار څه دی زمونږ سره؟ هغه دا دی که دا دواړه ته مطلب دا دي په دې لپاسې داسې کېښودو او دواړه یې سلیډ کړو نو دا چې اوس تا کېښودو که نه دا ځایونه نه دي، دا به اوس کټ شي ګور ورته ښه دا ویلډ شو. صحیح نه؟ بیا چې داسې دې نه بله کاپي داسې وباسې کنټرول ونیسې او تاوې کړې که نه او رایټ کلیک کړې او بیا دواړه دې سلیډ کړې او بیا ویلډ ووایي نو څه دې جوړ شو؟ یو ګل ټایپونه کې دې جوړ شو او بیا څه وکړه؟ زیړ کلر وله ورکړه. دا د ویلډ خبره وه. صحیح شوه؟ دویم نمبر بیا زمونږ سره بل آپشن دی، هغې ته ویلی کېږي زمونږ سره چې کله دواړه سلیډ کړي نو دا راځي، ښه هسې نه راځي. دې ته ویلی کېږي زموږ سره ټریم. ټریم مطلب اره یعنې کټ کول. لکه اوس ته مثال په طور باندې ته داسې دا دې دغه کوو که نه یو ریکټینګل دی. صحیح ده؟ هم کړي دي ټولو خو دا جدا ټولز دی ګور ورته. ته اوس غواړې چې دا زمونږ سره دې څه شي؟ دا دې داسې کټ شي نو دا شی په دې لپاسې داسې کېدي دا دې اره شوه او دا لاندې خو تخته شوه که نه نو دا ګوره شیپ ونیسه دواړه کلیک کړه او ټریم ووهه. اوس راشه دې ځای کې دا څه شو؟ دا کټ شو. دې ته څه وایي؟ ټریم. او بیا چې دا جدا کې نو رایټ په کلیک کې بریک اپارټ په وهې نو بیا بریک کرف اپارټ. صحیح شو؟ دا زموږ سره د ټریم خبره ده. بل زمونږ سره آپشن دی هغې ته ویلی کېږي زموږ سره انټرسیکټ. انټرسیکټ ویلی کېږي دا هم شی دی ښه. انټرسیکټ ویلی کېږي منځ ته. لکه اوس تا یو د دې نه کاپي واخیستله ته په دې ځای کې دا په منځ کې کېښودو یعنې ته د دې دا منځ نه دی دا منځ ته وایي چې ماله دا منځ پکار دی ته ویلی کېږي انټرسیکټ. نو دا دواړه به سلیکټ کړي او دې ځای کې ته به راشي دې لیکلی انټرسیکټ دا به ووهې نو دا دوه خو ستا هغه و دا واپس بهر ته وباسه خو دا منځ یې ته را څه درکړو؟ انټرسیکټ. صحیح شو؟ دا هم دا د شي دي په دې باندې مونږ بیا څه کوو دا اوس پاڼه دغه ښکلې مزیداره خیال دی دغه شانتې دا دواړه چې دی بیا کلیک کړو نو بیا دې ته ویلډ وایي که نه چې ویلډ کړو دا په خپل منځ کې څه شي؟ جاینټ به شي. ښه بیا او که بیا دې سلیکټ کړو دې خوا کې بل زموږ سره څه دي؟ ټریم و که نه کلیک دې کړو دا به کټ شي وسو یعنې نو دا زموږ سره دغه دي د دې کارونه دي. بیا په دې باندې مطلب دا دی چې د وخت سره د انسان مطلب ذهن کولاویږي او مطلب دا دی وخت سره بیا دا خلک یو قسم له نور هم لکه چې کله څه شی جوړه په هغې کې دې شیزونه اصل ضرورت راځي بیا خلک ځان ورو ورو په قلاره قلاره کوي. و دې ځای کې دواړه مې سلیکټ کړو دا وشو که نه دې ته سمپلیفای وایي. اوس سمپلیفای څه ته وایي؟ څه ته وایي؟ دا هم یو قسم نه کټ کول دي. ته یې کلیک کړه که نه نو ګوره په دې ځای کې دا کټ کول سره لو د دې سیسټم وکړو چې ته کله دا وباسې که نه نو په دې ځای کې ګوره دا شی کټ کړو که نه دا سمپلیفای شو یعنې دا ټول د میتس خبرې دي. نو ګوره ورته اوس په دې ځای کې زمونږ سره دا کم کار چې تا سلیکټ کړو او دلته کې ټریم ووهې نو په ټریم او په سمپلیفای کې اوس ګوره تا نقص دغه ولګېدو دواړه یو شی دی که نه دی؟ صحیح شوه. خو په بعضې صورت کې بیا ټریم چې کم کار کوي نو هغه سمپلیفای نه کوي او سمپلیفای چې کم کار کوي هغه ټریم نه کوي. نو کله چې کله ته د ضرورت پیښ شو صحیح شوه نو ضرورت پیښېدو په دوران کې هسې نه ښه. اوس لکه دا ما زه یو ټیسټ کوم چې کیسه کوي دا اوس بالکل د ټریم په شان کار وکړو که نه نو سمپلیفای هم په اصل کې ویلی کېږي کټ کولو ده سمپلیفای کا ها سمپلیفای
او د دې معنی کوي زګې جوړ راشه شیم بیا سره ها نو په دې پوه شو ته چې سمپلیفای مطلب هم دلته کې کټ کول دي ها او دین علاوه زمون سره بل اپشن دی هغه ته ویل کیږي زمون سره فرنٹ ماینس بیک او بیک ماینس فرنٹ اوس د دې فرنٹ ماینس بیک او بیک ماینس فرنٹ مطلب څه دی نو ته چې کله دا یو سرکل جوړ کی او د دینه د کاپی واغستل دی له کلر ور کدی د پاج د تخکاری اوس پدې کې یاد ګوره د سیمې کې هودو پدې کې لاندې کم یو دی لاندې د اسماني دی او په فرنٹ باندې کم یو دی او دی په فرنٹ دی وته چې کله سلیکشن وکي او په دې ځکه کې ته وګوري نو دلته لیکل دی فرنٹ ماینس بیک یعنی فرنٹ به ماینس کی بیک لرا نو دا اوس په دې ځکه ځکه پوهه چې بعضی ټیم کې دلته کې لیکل څه دي اوس ته د باقاعده لیکل چې فرنٹ ماینس بیک فرنٹ ماینس بیک اوکې دا ماینس بیک اوس د دې معنی وګوره چې آیا دا معنی څنګه ده نو تاسو ته ما بار بار لګا ټول زخم دي لپاره زیاده یو شي نه پوهیږي ځان په کوی فرنٹ ماینس او بیا څه دی بیک او فرنٹ کی سپیلنګ څه غلط دي دا رائټ کلیک کا فرنٹ نو دوه اکثر دماغ کار نه کوي زمونږه بیک صحیح شو د دې اوس د اردو معنی راوباسه چې آیا مونږ غلط یو که دو غلط دي کار څه دی دا استاد دلته کې اردو وخی چې ګوره دلته کې ساسری کې د فرنٹ ماینس بیک نو دا یو قسم لا ناون دی فرنٹ مخې ته وای ماینس ختمولو ته وای کټ کولو ته وای او بیک په بیک لره پوه شوې نو ګوره فرنٹ به ماینس کی په بیک باندې بس پوه شوې مضاف مضاف الیه معنی دي کنه چې الټه کې جو بل معنی راځي او چې نه غي جو بل معنی راځي اوس په دې ځای کې د څو کا فرنٹ به ماینس کی په بیک نو دي سلسله واره ترجمه چوکي بیا څه ده فرنٹ به ماینس کی په بیک باندې یعنی دا به کټ کی په دې شاته باندې لکه څنګه سلیکشن دی وکړو دا دی اوه نو ګوره دای کټ کو کنه په سبانی په هغه شا باندې اوس چې کله ته مثال په تور باندې دا یو اوهی کنه نو بدی کې لیکل بیک په ماینس کی په پرن باندې اوس په معنا پوه شئ بیک په ماینس کی په پرن باندې نو ګوره دی باندې بدلان دی ماینس شي صحیح نه شو دی ته مونږ سوایو دی ته زمونږ سره ویل کیږي شیپینګ ټول او په دې ځکه به زم سره الاین اینڈ ډیسټریبیوټ دی دا الاین اینڈ ډیسټریبیوټ څه د لپاره کار کوي دا ته ما په کوم ځای کړه دی په ام اس ورډ کې خو ډیفاین کړه مې درې چې ډیسټریبیوټ زمونږ سره څه کوي په ریکټنګل په صورت کې مې دا کړم دا یو ریکټنګل یو جوړ کو دي یو 2 3 د ټول په جمع سلیکټ کا او کلر لورګه اوس ته الاین تر راځي نو دا لیفت رائټ سنټر خبره ده اوس دا ټاپ سنټر باټم ته ما ویلو دا پر رو کې استعماليږي او لیفت سنټر رائټ چې دم سره کالم کې استعماليږي نو ګوره لیفت چې وهي چې دا ټول په لیفت طرف ته شي اپلای وشي برابر شو کنه اوس دین علاوه به کې ډیسټریبیوټ نو ډیسټریبیوټ کار زم سره سو د دې ځګي دا منځ نه دی د دې اغه سپیسینګ نو اوس ګوره دلته کې سپیسینګ لیکل لګنه نو جوس پدې کې ته وګورې چې دا زم سره سړي ولاړ دی کنه نو دې ته اوس ولاړ نه اوس کته سپیسینګ وای اپلای وای نو برابر نشو دا به ولاړ شو کنه قیاس دې دوی صحیح شو او دا پروت نو دا پروت زم سره د پرتو د پاره شو اوس که په باز ټیم کې ته د دې نه ویلو دا سپیسینګ دی اپلای دی وو نو کار کوي نه کوي اوس کله ته کې دیتا مثال په تور باندې پدې کې سنټر وو اپلای دی نو هغه شنکار کوي کنه کوي او سپیسینګ ما هغه شنکار کوي صحیح شو او ټاپ دی وو دا ما هغه شنکار کوي خو د دې کار سي ټاپ باټم سنټر د دې کې ګوره د دې کې کوم سره دلته کې به تاسو یو کار وکي ما لیفت او رائټ هو بدی کوس نشتا خو بدی کوس ټاپ کم یو دی باټم کم نه نو کپدی کې ته ټاپ وهی غنا نو دې ټاپ ته ګوره اوس که ټاپ ته وې د لاندې به ټاپ بشان شي خو دا داسې مطلب دا فزول خبره ده چې سپیسینګ دی خلک د دې کې څه کې سپیسینګ برابر چې سپیسینګ د څنګه اپلای کوونه کې پتا لسه کې سپیسینګ به برابر کی دا زموږ سره د څه لپاره استعماليږي د ولاړ لپاره یعنی د ورټیکلی لپاره او زمون سره راځي دویم نمبر خبره اغه ته ویل کیږي زمون سره سو رو والا نو ګوره په دې ټولو کې ټاپ کم یو دی باټم کم یو دی نو هغه ځړه طریقه ده الاین ته لول لړ شلول خو دا سپیسینګ میسینګ بن کا الاین ته لړ دا ټول اوس برابر سره د ټاپ سره مثال په تو دا ټاپ ته کنه ټاپ وه اپلای کا ټول برابر نشو اوس په کې ډیسټریبیوټ کې څه دی سپیسینګ نه نو سپیسینګ زمون سره اوس په دې کې برابرۍ کې وا نه یې پاره وکي ولې لا دغه کنه وان
پروت ته ښه اوس برابر شو دا زموږ سره سو الاین اند ډیسټریبیوشن دا الته کې شوي دي نو په دې باندې ودا سکه یو قسم له پریکټس پکې دا خول شي نه دا پریکټس شي دی بس ته دا زموږ سره ټولز دي د دې سره کورل ډرا تقریبا په 100% کې 99% ختم شو 99% کې ختم شو ها